پوتین په افغانستان کې یو جنګېدلي روسي پوځي ته د اتلولۍ لقب ورکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن جمعه له افغانستانه د شوروي پوځ د وتلو د 13مې کلیزې په مناسبت په افغانستان کې یو جنګېدلي روسي پوځي ته د جراحت په خاطر د اتلولۍ لقب ورکړ. مخکې له دې چې نور معلومات درکړو، مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین په افغانستان کې د شوروي اتحاد په پوځ کې جنګېدلی ولادیمیر پوتین ته د جراحت له کبله د اتل لقب په یو فرمان کې ورکړ. د کرملن څخه د ولسمشر پوتین په صادر کړي فرمان کې راغلی دا لقب ولادیمیر پوتین ته د هغې اتلولۍ په خاطر ورکول کیږي چې په خورا خطرناکو شرایطو کې چې سر ته یې خطره وه د خپلې دندې په ترسره کولو کې میړانه او زړورتیا ښودلې ده. ولادیمیر پوتین په 1960 میلادي کال کې زیږېدلی او د جبري عسکر د دورې له تیرولو وروسته په حربي ښوونځي کې داخل او په 1980 کال کې فارغ شو. له زده کړو وروسته په کریمیا کې په 10 خاصه قول اردو کې د درستیزوال د استخباراتو رئیس وټاکل شو. دی له 1915 څخه تر 1988 په باګرام کې له ځانګړو ځواکونو سره و. د 1980 د جنورۍ په 5مه د یوې لویې جګړې لپاره له نورو ځواکونو سره د کندهار ته واستول شو. په کندهار کې مجاهدینو ته د امریکا له لوري د ورکړل شویو سټینګر توغندو نمونه ومونده. دی په جګړه کې 2 ځلې ټپي شو او 3 ځلې بېسده شو او د روغتیایي وضعیت د خرابوالي له کبله په داسې حالت کې پوځ څخه رخصت کړل شو چې د ډګروالۍ رتبه یې لرله. مننه چې د ویډیو تر پایه مونږ سره وئ. مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک او له ملګرو سره یې شریکه کړئ.